بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو، تاسو به خیر الله خ او آباد ساته او الله دې موږ او تاسو هرې پریشانې نه محفوظ وساتي او الله دې تمام شرعي ضرورتونه زموږ د ټولو پوره کړي. اکثر ملګري په دې کمنټ باندې موږ ته ډېر درخواستونه راکوي او یو درخواست او د هغوی چې کوم سوال دی د وظیفې دپاره، هغه زه تاسو ته نن هغه وظیفه ښیمه انشاءالله العزیز. او چې کله هم تاسو داسې عمل په هغې باندې وکئ، زموږ وظیفه چې ده نو هغه د بل څه نه نه وي، بلکې د الله د کتاب نه او د الله کتاب دا په هغې باندې تجربه هم نه وي په کار، بلکې هغه مجرب کتاب دی، تجربه شوی کتاب دی. و زما او ستا ایمان او یقین هغې کې فرق دی. چې کله هم زما او ستا ایمان یقین مضبوط و، نو زه به تاسو سره په وعده باندې ویم چې کله هم انسانان داسې خو خلو پورې به اعتبار وي، کله انسان په خپله ګناهګار وي، هغه وظیفه کار صحیح ونه کړي، او چې الحمدلله کوم ملګري ته داسې مشکلات راغلي دي، الله پاک هغه مشکلات د هغوی پوره کړي دي، انشاءالله پوره کوي به. دا کومو ملګرو چې دا کمنټ باندې ویلي دي چې دا موږ له داسې وظیفه په کار ده چې زمونږ خپلوان خاندان خفه دی، موږ هلک او جنۍ د یو بل سره موافق یو، نکاح کول غواړو، حالانکې دا نکاح کول دا شریعت هم دا وایي چې هلک او جنۍ راضي شو، جنۍ غیر شادي شده ی هلک غیر شادي شده ی، نو بالکل نکاح جایز دی د دوی دپاره. و دا خاندان چې څومره دی اوس هغوی ناراضی، نو دا خو د هغوی جدا خبرې. اوس هلک او جنۍ راضي دي، نو زه تاسو ته د دې دپاره یم چې دا خاندان به څنګه راضي کېږي او دا به په څه باندې خوشحالېږي. د دغې دپاره زه تاسو ته اهمه وظیفه دغه ملګرو ته ښیمه، او د دې وظیفې به په دغه شانې طریقې باندې به د هغې اهتمام وکئ او هم په دغه طریقه به یې ووایئ. یو ځل نه یې بلکې دوه ځله ووایئ، درې ځله یې دا کار وکئ، څلور پنځه ځله یې وکئ، څو پورې شوی نه یې که نه، خپل یقین به پرې مضبوط کړي. او چې کله زما او ستا یقین راغی، انشاءالله العزیز الله به دا کار ضرور کوي. د هغې دپاره او په قرآن باندې خو یقین ساتل دا زموږ او ستاسو فرض دي. د هغې دپاره زه تاسو ته دا آیات ښیم د قرآن کریم، او دا آیات چې کله ته 314 مرتبه ووایې، 314 پیرې، 313 پیرې، او د هغې نه مخکې او وروستو به درود ابراهیمي وایي، یوه پیره درود ابراهیمي، او بیا به دا آیات ووایي 314 پیرې. خو دا ټیم هلي ځکه ملګرو باندې اکثر داسې د غیر وظیفه نه شي کولی ځان ته اخلاص کړي، بلکې په حروفو لحاظ سره، مخارجو په لحاظ سره هغه آیات صحیح معنو سره ویل او یو خوږ څیز به پرې دم کړي، او دا خوږ څیز به په دغه خاندان باندې وخورئ، انشاءالله العزیز بفضله تعالی هغه به ستاسو دغه خبرو ته بالکل متوجه شي، هغه به راضي شي. او دا په کار هم داسې اکثر ملګرو لري، ځکه اکثره چې خاندان واده کوي هلک له، نو هلک ناراضی، نو جنۍ راځي، کله جنۍ ناراضی هلک راځي، خو په هغې کې بیا وروستو اختلافات جوړېږي. نو چې دواړه راځي نو دا خو ډېر ښه خوند کوي. نو د هغې دپاره زه تاسو ته دا وظیفه در کوم، د دې وظیفې به اهتمام وکئ. او دا آیات کلمه چې نو هغه دا دی: لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا آیات به 314 کرته وایي. آیات بیا درته ویمه: لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا به 314 کرته ووایي او مخ په قبله به کښېني، اول اخر کې به درود شریف ووایي، او بیا به دا خوږ څیز به په دې آیات باندې دم کړي. که یوه پیره تاسو پرې وخورو او کسان راضي نه شو، نو په دویم پیره بیا داسې تجربه وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به دغه اختلافات او دغه خاندان به الله ستاسو طرف ته متوجه کړي او دوی به انشاءالله راضي شي. د دې وظیفې اهتمام وکړئ، ملګرو ته شیر هم کوئ، الله به تاسو له اجر او ثواب هم درکړي.